مینه ګناه مینه عذاب څنګه دی و زاهده دغه حساب څنګه دی او مونږ خو د ځان سره ثبوت لرو راوړه دغه ستاسو کتاب څنګه دی او نن رحمان ګله لار کې ودرولم ویلې باسول کې بیتاب څنګه دی. سلامونه قدرمنو پښتنه مینه احترامات او ښې پیرزوینې ومنئ. مومندرې ولسوالۍ اړوند باسول سیمه کې د ملګرو سره په یو ادبي مجلس باندې راپیښ شوي یو. د قدرمنو دوستانو نه به شعرونه اورو. زاهد شینام مونږ سره دی، د ده نه به هم شعرونه اورو. همدارنګه د استاد حبیب باسولي شتون نن مونږ ته ډېر ویاړ او احترام را بخښلی دی. کور ودان بیتاب صاحب دی او ورسره جان ولی حقمل. نو نه پوهېږم چې په دې پاس باسول باندې خدای د کومې نګاه نه داسې لورینې او مهربانیانې کړي دي چې د ډېرو ښو شاعرانو څښتنه کړې ده. خو ستاسو هغه د انتظار شیبې را لنډوو او په سر کې مشر شاعر استاد حبیب باسولي نه څو د ده شعرونه اورو. راځئ نو حبیب صاحب مهرباني. ستاسو نه هم ډېره مننه کوو چې تاسو دومره تکلیف او زیار وایست چې تر زمونږ هم ځان راورسوو او موږ سره مې اشتراک وکړو په دې غونډه کې. عطاخان صاحب ستا نه ځانګړې مننه او د شینا صاحب نه بالخصوص د بیتاب صاحب او د اکمل صاحب نه د ستاسو مننه. وی جنګ جوړ شو په ګودر کې شنه منګي وماتېده. جنګ جوړ شو په ګودر کې شنه منګي وماتېده او د پیغلو شر او شورو سپین تندي وماتېده. عطاخان صاحب وایي چې حیران ورته ولاړم له ډاره ورتلیا نه شوم. حیران ورته ولاړم. مننه شینا صاحب وایي حیران ورته ولاړم له ډاره ورتلیا نه شوم. په سپینو مړوندونو کې بنګلي وماتېده او د پیغلو شر او شورو شنه سپین تندي وماتېده. وایي خبیبه باسوله نن مې ښه تماشه وکړه. خبیبه باسوله ما یې ښه تماشه وکړه. دا نن عجیبه ورځ وه چې زړګي وماتېده او د پیغلو شر او شورو سپین تندي وماتېده. درته ناست یمه په تمه ګاونډی تا به څنګه خپلومه ګاونډی. وایي چې درته ناست یمه په تمه ګاونډی تا به څنګه خپلومه ګاونډی. کله کله د بلۍ سر ته راخیجه. مننه بیتاب صاحب وایي کله کله د بلۍ سر ته راخیجه چې دیدن خو دې کومه ګاونډی. دا یو بیت یې شینا صاحب ته ډالۍ وایي چې بې له تا مې زندګي تېرول ګران دي. بې له تا مې زندګي تېرول ګران دي. بې له تا مې زندګي تېرول ګران دي خامخا دې ودومه ګاونډی. یو ورځ بلې ته د زړه نه صبرېږي. عطاخان صاحب وایي یو ورځ بلې ته د زړه نه صبرېږي زه به څه چاره کومه ګاونډی. او باسولی خبیب دې هیر له زړه نه نه کې. باسولی خبیب دې هیر د زړه نه نه کې دا یو سوال درته کومه ګاونډی. ډېر ښایسته ډېر ښایسته. اسمانونو ته دې خیال دی چې خاموش دي. اسمانونو ته دې خیال دی چې خاموش دي. دریابونو ته دې خیال دی چې خاموش دي. او ورته ګورم راته خاندي ورته ژاړم. تصویرونو ته دې خیال دی چې خاموش دي. وخت وژلی بابانې کلتور اکمله. وخت وژلی بابانې کلتور اکمله. ګودرونو ته دې خیال دی چې خاموش دي. د منځني بیت کې هغه زمونږ لاسوهنه شوې ده او په دې هیله چې اکمل صاحب خفه نه شي وار ورکوو اکمل صاحب ته خپل شعرونه وایي. بیخي ډېره زیاته مننه چې ستاسو غونډه کې خواږه خلک مومندرې له او بیا باسول او بیا زمونږ
خوارې جونګړې له راغلي خیر اوسې. بیخي در باندې خوشحاله یو هر کله راشئ قدم مو په لیمو او شعرونه مې څه د ذهن نه هم وتلي دي خو چې څه همدا مې غزل ذهن هم کې مکمل کا او بیا چې څو نور یې غم وي. د دې غزل نه مخکې دوه بیته وایم چې آدم یې را پیدا کړ انسانیت یې را پیدا کړ چې آدم یې را پیدا کړ انسانیت یې را پیدا کړ نو هوا یې ورله ورکړه محبت یې را پیدا کړ چې آدم یې را پیدا کړ انسانیت یې را پیدا کړ نو هوا یې ورله ورکړه محبت یې را پیدا کړ او ژوند به څه و بې له ده نه بې مقصده غوندې شی و ژوند به څه و بې له ده نه بې مقصده غوندې شی و اهمیت یې ورله ورکړ چې رحلت یې را پیدا کړ بیا ووایه ژوند به څه و بې له ده نه بې مقصده غوندې شی و اهمیت یې ورله ورکړ چې رحلت یې را پیدا کړ څه ښکلې یاره. او ستا په خوښه دا بل غزل داسې دی چې اسمانونو ته د خیال دی چې خاموش دي دریابونو ته دی خیال دی چې خاموش دي ما ته ګوري چې لګیا یم ورته ژاړم تصویرونو ته دی خیال دی چې خاموش دي زړه ویده شوه جنتي حسن او سترګې قیامتونو ته دی خیال دی چې خاموش دي او د الفت فصل مې اوسو دې سپرلي کې بارانونو ته دی خیال دی چې خاموش دي او هو راتلل به هغه زلفې وي چې نشته هو راتلل به هغه زلفې وي چې نشته طوفانونو ته دی خیال دی چې خاموش دي او وخت وژلی بابانې کلتور حکمله ګودرونو ته دی خیال دی چې خاموش دی. دوه بیته درته نور وایم چې پام کوه پام ګوره د بل چا د کېدو نه یم پام کوه پام ګوره د بل چا د کېدو نه یم تا نه بغیر ژوند ته بیخي د پرېښودو نه یم څنګه پام کوه پام ګوره د بل چا د کېدو نه یم تا نه بغیر ژوند ته بیخي د پرېښودو نه یم طبیب لزا دارو کوه طبیب لزا پیسې به قرض را واخلم دارو کوه طبیب لزا پیسې به قرض را واخلم خرڅ ته پیزوان ته دی د زړه د ټینګېدو نه یم ته بیا ووایه یاره دارو کوه طبیب لزا پیسې به قرض را واخلم خرڅ ته پیزوان ته دی د زړه د ټینګېدو نه یم ارمان دې مشه جوړ ارمان دې شي نیمګړی پاتې ارمان دې مشه جوړ ارمان دې جوړ ارمان دې شي نیمګړی پاتې لاس نه مې ونیسه په پښو د ګرځېدو نه یم یو ځل بیا یاره مننه ډېره زیاته ارمان دې مشه جوړ ارمان دې شي نیمګړی پاتې لاس نه مې ونیسه په پښو د ګرځېدو نه یم او ذهن نه مې نور واته ډاډه راځي په سیوري نه په لمر خوب تختولی چې مې ستا یوه نظر خوب نه ډاډه راځي په سیوري نه په لمر خوب تختولی چې مې ستا یوه نظر خوب نه مې بیا سترګې خوږې شوې لکه مینه نه مې بیا وجود له راغې لکه غر خوب نه مې بیا سترګې خوږې شوې لکه مینه نه مې بیا وجود له راغې لکه غر خوب د وصال توتکۍ راشه کډه راوړه ماله نه راځي یوازې په بستر خوب څنګه د وصال توتکۍ راشه کډه راوړه ماله نه راځي یوازې په بستر خوب او په مړوند دې هېڅ ګیلو ته پاتې نشم په مړوند دې هېڅ ګیلو ته پاتې نشم چې دا ولې ماله راشي دومره زر خوب په مړوند دې هېڅ ګیلو ته پاتې نشم چې دا ولې ماله راشي دومره زر خوب څو لحظې د خپل حقمل سترګو له راوړه د ماښام خوب وي که ګران یې د سحر خوب ډېر خوندور ډېر زبردست
دا خو مطلب موږ په شفایي ډولم ویلی دي خو په ځینو شعرونو برخه راشي چې ولې اکمل صاحب کوي. اکمل صاحب خدای دې وکړي چې نور دغه د دې سوشل میډیا تر شا چې ته غلی پاتې خدای دې وکړي چې نور لږ را ژوندی شي. شینا د تا نه مخکې به بېتاب صاحب څه بیتونه وړاندې کړي. ښه راځه نو بېتاب صاحب مهرباني. مخکې به دا خبره وکړم چې نن خو زه ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې خپله ولسوالۍ او خپل کلي او خپله دیره کې تاسو غوندې درانه خلک را سره دي. خدای مو هرکله راوله. نن ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. په سر کې یو بیت دی وایي چې ته د ټوپک سره په دریم پاټک ور پرېښودې د ټوپک سره په دریم پاټک ور پرېښودې زه یې په اول پاټک رباب سره نیولی یم. نو دې پسې نور بیتونه دي چې ژوندانه کې تندکونه لکه غرونه کله کله ستا یادونه لکه غرونه له خړي ټوپک مې ځکه کرکه کېږي له خړي ټوپک مې ځکه کرکه کېږي پیمړه شوي مې دي ورونه لکه غرونه له خړي ټوپک مې ځکه کرکه کېږي پیمړه شوي مې دي ورونه لکه غرونه لیونو ته دي دا درې واړه آباد وي لکه دشتې بیابانونه لکه غرونه لیونو ته دي دا درې واړه آباد وي لکه دشتې بیابانونه لکه غرونه. او رحمان ګل بېتابه بیا چرې رانغله زما سترګو له خوبونه لکه غرونه. یو بل داسې دی چې چا درته دا ټکی ښودلی دی چې زما چا درته دا ټکی ښودلی دی چې زما مړه دا یو ضد دی نیولی دی زما چا درته دا ټکی ښودلی دی چې زما مړه دا یو ضد دی نیولی دی چې زما د تورو غرونو پناه کېږم بیا نه راځمه د تورو غرونو پناه کېږم بیا نه راځمه ځان مې په خدای باندې سپارلی دی چې زما او څه پې وشي لیونی شي زمونږ خو چې څوک مشر سړی شي لیونی شي بې ټوپکه ورته ځان نیمګړی ښکاري پښتنو کې چې زلمی شي لیونی شي د ناخوالي او غمونه دومره ډیر دي رحمان ګل پکې کېدی شي لیونی شي. نو ډېره مننه ډېره زیاته مننه. خوشحاله دي شینا راځه څه ښه زما سره خو ډېر څه نشته زم خوشحاله یم چې داسې ملګرو ځای ته راغلی یم چې څنګه حکمل صاحب شو او استاد محترم شو او دا خو اسم زمونږ یو چرګۍ ملګری او شینواري صاحب او همداسې تخنیک برخه کې څوک را سره کیمرې برخه کې نو دنه مننه چې ځان یې په عذاب کړ. نو زم یو څو ګډې وډې به ووایم ستاسو ته خو رسېدی هم نه شي خو وایي دا چا درته ښودلې دې کوڅې له څنګه راغلی دا چا درته ښودلې دې کوڅې له څنګه راغلی جانانه نیغ زمونږ دروازې له څنګه راغلی یو ځل بیا یې راوښنه دا چا درته ښودلې دې کوڅې له څنګه راغلی جانانه نیغ زمونږ دروازې له څنګه راغلی له دې نه مخکې ورځې ته هم نه راتلې بې لوزه د دې نه مخکې ورځې ته هم نه راتلې بې لوزه د دې نه مخکې ورځې ته هم نه راتلې بې لوزه دا کومه مجبوري دی و دا شپې له څنګه راغلی له دې نه مخکې ورځې ته هم نه راتلې بې لوزه دا کومه مجبوري دی و دا شپې له څنګه راغلی او مزار سر ته مې ودرېدې دعا دې هم ونه کړه مزار سر ته مې ودرېدې دعا دې هم ونه کړه مزار سر ته مې ودرېدې دعا دې هم ونه کړه همداسې بې سلامه ادیرې له څنګه راغله یو د بل نه نو خلک راځي درته له ښاره
تا کې څه اثر دی خلک راځي درته له ښاره تا کې څه اثر دی او د پورې غره په سر مزاره تا کې څه اثر دی تا کې څه اثر دی چې درته وګورم څو ورځې بیا خوب نه راځي زما د تورو جامو یاره تا کې څه اثر دی څنګه ته بیا چې وایې درته وګورم څو ورځې بیا خوب نه راځي زما د تورو جامو یاره تا کې څه تا اثر کې دی څه اثر دی واه واه هر څه مې هیر دي خو بس ته مې یو په سترګو کې هر څه مې هیر دي خو بس ته مې یو په سترګو کې پاس د کابل د چوک یادګاره تا کې څه اثر دی تا کې څه اثر دی چې مازدیګر شي جونې ټولې راټولېږي پتا چې مازدیګر شي جونې ټولې راټولېږي پتا د برګودر دنګ چیناره تا کې څه اثر دی ډېر علي څه اثر دی ډېر علي او ډیر ډیر غږیږم خو ستا په مخ کې غلی شم ډېر غږېږم خو ستا په مخ کې غلی شمه ای د وړوکي جلکۍ پلاره تا کې څه اثر دی ډېر ډیر غږیږم خو ستا په مخ کې غلی شم ای د وړوکي جلکۍ پلاره تا کې څه اثر دی چې په لمونځ ودرېږم هر ټکي په ځای ستا نوم اخلم چې په لمونځ ودرېږم هر ټکي په ځای ستا نوم اخلم زاهده تا کړم ګناهګاره ډېر زبردست ډېر خوندور حبیب استاد ته یو ځل بیا بلنه ورکړو راځه استاد محترم یادونه کې چې شعر شریک کې خبر شي زاړه وشکې او څو بیا ته دینو دا دي ما د خوانه تاسو ټولو ته مهرباني زما د خال په تندې تور خوښیږي او شوخ عادتونه مې د نور خوښیږي زما د خال په زنه تور خوښیږي او شوخ عادتونه مې د نور خوښیږي او پام کوه زلفې دې راټولې نکلې ستا په رخسار مې وربل خور خوښیږي او ما د دا سپینې لې چې د بنګلو ډکې کړه دا سپینې لې چې د بنګلو ډکې کړه چې مې د مستو بنګلو شور خوښیږي او ما د مینې هر تهمت منلې ما د مینې هر تهمت منلې او د باسولي خبیب پیغور خوښیږي چې له مانه قربانیږي هغه نشته او چې مې زړه پرې خوشحالیږي هغه نشته خلک ډیر دي خو زما په کار را نغلل خلک ډیر دي خو زما په کار را نغلل چې په درد مې ودردېږي هغه نشته او ورسره مینه کول خاص د خدای رضا ده ورسره مینه کول خاص د خدای رضا ده و خیرت چې پرې جوړېږي هغه نشته په مزار د زوزانو اغزي شنه شول په مزار د زوزانو اغزي شنه شول پرې اوږدې جنډې رپېږي هغه نشته بیا ووایه دا په مزار د زوزانو اغزي شنه شول مننه شناس صاحب وایي چې په مزار د زوزانو اغزي شنه شول پرې اوږدې جنډې رپېږي هغه نشته او په آخر کې بېتاب صاحب تا ته د ډالۍ او عطا خان شینواري او اکمل صاحب ته ټولو ته او باسولیا خبیبه مور او پلار مې مړه دي باسولیا خبیبه مور او پلار مې مړه دي غم ما سره اوسېږي هغه نشته ډېره زیاته زړه پرې سپکېږي دا مې خوښه ده همدا واخلم زړه پرې سپکېږي دا مې خوښه ده همدا واخلم زړه پرې سپکېږي دا مې خوښه ده همدا واخلم زه چې غمونو ښار ته لاړ شم نو ژړا واخلم او جیب کې مې 2000 روپۍ دي حیران کړی یم جیب کې مې 2000 روپۍ دي حیران کړی یم جیب کې مې 2000 روپۍ دي حیران کړی یم چې پور په اخلاص کوم که کور ته پسې سودا واخلم او زار دې له تورو سترګو پراخه تندي دنګې ونې جار دې له تورو سترګو پراخه تندي دنګې ونې هېڅ نه پوهېږم چې د کوم یو دې بلا واخلم جار دې له تورو سترګو پراخه تندي دنګې ونې هېڅ نه پوهېږم چې د کوم یو دې بلا واخلم نو زړه غزلونه نه راځي ډېره مننه یو دوه بیتونه ماته نغښ شوي دي وایي چې نه جوړېږم سم افغانستان شومه بیا په انقلاب ورګزار شومه او دا کنده به چا دلته ویستلي وي لس ځل په حساب ورګزار شومه دومره به خوږ شوی پکې نه وی خو زه پکې
خراب ورګزار شوم دومره به خوږ شوی پکې نه وای خو دومره به خوږ شوی پکې نه وی خو زه پکې خراب ورګزار شوم او څو ځل مې ورته وویل ما نه بخي خپو ته د بېتاب ورګزار شوم دا کنده بچا دلته ویستلی وي لس ځل په حساب ورګزار شوم ډېره مننه ته داسې مه وایه چې تا مې ولې زړه غواړي ته داسې مه وایه چې تا مې ولې زړه غواړي سړی چې تږی شي نو خامخا اوبه غواړي څومره علي څومره ته داسې مه وایه چې تا مې ولې زړه غواړي چې سړی چې تږی شي نو خامخا اوبه غواړي او کله کاسې وهي او کله پتیلې په لتو څنګه کله کاسې وهي کله کاسې وهي او کله پتیلې په لتو مورې ندیم لیونی شوی دی واده غواړي حکمله ستا وار دی او څومره م کېږي شعرونه دي او راباندې وایوره ستاسو ټولو په اجازه او ستاسو نه بیا مننه کوم او شعرونو مو خوند وکړ ډېره مزه یې وکړه ته باور وکړه شینواري صاحب ستا په شمول همدا ټول ملګري به ما په دې ډېر وخت کې دومره خوشحالي نه یې کړي نه به مې دومره خندلي او نه به مې دومره ځان راحت ګڼلی لکه دا اوس په دغه لنډه خپرونه کې چې ګڼم خدای مر کله راوله دوه بیتونه ویم اول چې هوا ته ګورمه اسمان ته ګورم له ځمکې په هوا یم اسمان ته ګورم له ځمکې په هوا یم اسمان ته ګورم له ځمکې په هوا یم زه په نطفه کې له یوه څاڅکي پیدا یم اسمان ته ګورم له ځمکې په هوا یم زه په نطفه کې له یوه څاڅکي پیدا یم تخت سرا پورې تر تګه په ما زړه مه بیله تخت سرا پورې تر تګه په ما زړه مه بیله د محبت په آخري اسمان هم ستا یم څنګه تختې سرا پورې تر تګه په ما زړه مه بیله د محبت په آخري اسمان هم ستا یم او دوه بیتونه نور ذهن له راځي چې د وړ کېدو حقدار د څوک کېده او وړ دی که څوک د وړ کېدو حقدار د څوک کېده او وړ دی که څوک انصاف د خوار شه بې وجدانې دنیا پړ دی که څوک د وړهېدو حقدار د څوک کېده او وړ دی که څوک انصاف د خوار شه بې وجدانې دنیا پړ دی که څوک هوا بدبختې ته هم حق د خپلواکۍ نه لري هوا بدبختې ته هم حق د خپلواکۍ نه لري پردې له چا پورته کول غواړي لغړ دی که څوک څنګه هوا بدبختې ته هم حق د خپلواکۍ نه لري پردې له چا پورته کول غواړي لغړ دی که څوک او د کوم وجود نه لکه وینه عباسي نه وځي د کوم له کوم وجود نه لکه وینه عباسي نه وځي د چا زرغون شوي په رخسار له رنګه خړ دی که څوک ته یو ځل بیا یاره ده له کوم وجود نه لکه وینه عباسي نه وځي د چا زرغون شوي په رخسار له رنګه خړ دی که څوک او دا رانه نور هېر شو یو څو بیتونه نور راته یاد یا درته ویمه چې دنیا نشه وه مازدیګرو زمانه خوځېده دنیا نشه وه مازدیګرو زمانه خوځېده د یو مین په تندي مړاوې شان خوله خوځېده او دلته مې څنګ کې یو چا لاس پاس په تندي خوځاوه دلته مې څنګ کې یو چا لاس پاس په تندي خوځاوه هلته د بام په سر یو ژړه لوپټه خوځېده او لکه ترشای چې څوک وي خو دا مې نه لیدله لکه ترشای چې څوک وي خو دا مې نه لیدله دا مې لیدله چې نیمکخې دروازه خوځېده او نور نو د چا د زړه د راز په کیسو نه پوهېدم خو یو وړه شانتې ریبا راتله راتله خوځېده ډېر ښه مننه نور نو د چا د زړه د راز په کیسو نه پوهېدم خو یو وړه شانتې ریبا راتله راتله خوځېده حالات مسکیو د اوبو شرنګا سرود غږاوه د ګل په شونډو کې ټپه د باد وږمه خوځېده
او دا د تاریخ د اسمان خیالو شملورو سیمه دلته څوک چې په سرونو یې شمله خوځېده. زما پیغام زما مغرور جانان له دومره یوسی چې هیر مې نه کړي په قبر مې جنډه خوځېده. هسې د ورک ځان پسې ورک وم په ځان نه پوهېدم. هسې د ورک ځان پسې ورک وم په ځان نه پوهېدم. ګنې حکمله په وجود کې مې ساه وخوځېده. زیاته مننه. شته نورم شته دی. زه ته خو داسې وړوکې سټ شوی نه یې. یو بل ذهن له راځي چې دا هم لنډه کربلا ده، دلته چا مړي ونه کړه. دا هم لنډه کربلا ده، دلته چا مړي ونه کړه. دلته هر کور کې شړا ده، دلته چا مړي ونه کړه. او دا له یو موره پیدا دي په دې یو بام چې اوسېږي دې کې څو قسمه هوا ده. دلته چا مړي ونه کړه. او دا هم یې در اخیستې ښایي کور یې اور اخیستې ده ماشومه وارخطا ده. څنګه ته بیا وویله؟ دا هم یې در اخیستې ښایي کور یې اور اخیستې ده ماشومه وارخطا ده. دلته چا مړي ونه کړه. د یتیمو مرغو شور دی، ځمکه سره لمر پرې راټیټ دی، یوه کونډه شان بیدیا ده. دلته چا مړي ونه کړه. څنګه د یتیمو مرغو شور دی، ځمکه سره لمر پرې راټیټ دی، یوه کونډه شان بیدیا ده. دلته چا مړي ونه کړه. دلته تږی خو زه تږی، دلته وږی خو زه وږی، دلته تږی جل اخیستې د مړو بېله سودا ده. دلته چا مړي ونه کړه. دا بیا خو بیا ووایه. دلته وږی خو زه وږی، دلته تږی جل اخیستې د مړو بېله سودا ده. دلته چا مړي ونه کړه. او ځکه سترګې کمه پټې حق ونه وایم، حقمله زمانه په دې ګواه ده. دلته چا مړي ونه کړه. دلته چا مړي ونه کړه. او غم دې رانه یاره شي چاپیر در پسې وژاړم. غم دې رانه یاره شي چاپیر در پسې وژاړم. صبر صبر ډېر وکړم اخیر. وای څنګه غم دې رانه یاره شي چاپیر در پسې وژاړم. صبر صبر ډېر وکړم اخیر در پسې وژاړم. سترګې مې راډکې شي یوازې چېرته لاړ شمه. سترګې مې راډکې شي یوازې چېرته لاړ شمه. سترګې مې راډکې شي یوازې چېرته لاړ شمه. ځان له چېرته کښېنم او ښه ډېر در پسې وژاړم. سترګې مې راډکې شي یوازې چېرته لاړ شمه. ځان له چېرته کښېنم او ښه ډېر در پسې وژاړم. کډه چې یادونه ستا زما په زړګي واړوي، کډه چې یادونه ستا زما په زړګي واړوي، ستا هغه مې خپل شي خپل مې هېر در پسې وژاړم. او اوښکې مې بې څوکه په ګریوان یتیمې پاتې شي، سم لکه د کونډې مور په څېر در پسې وژاړم. څنګه اوښکې مې بې څوکه په ګریوان یتیمې پاتې شي، سم لکه د کونډې مور په څېر در پسې وژاړم. ټوله ورځ دې هېر کړمه حقمله مازدیګر تېر شي، لمر په غرونو واوړي ماښام تېر در پسې وژاړم. نو راکې خلاص شو. بس ډېر زبردست دی یاره. تاسې نه هم ډېره مننه زه چې داسې ستاسو غوندې د لوړو شاعرانو په مخ کې خبرې کړم. دا هم یو ډول بې ادبي ګڼم، خو بیا هم زړه مې وغوښتل چې مینان هم په مثال د لیونو دي، مینان هم په مثال د لیونو دي، زموږ ځوانان هم په مثال د لیونو دي. له یو بل څخه لرې لرې ګرځي، همداسې د بیتاب صاحب ویل له یو بل څخه لرې لرې ګرځي، عاشقان هم په مثال د لیونو دي. او په 10 کاله کې 100 پیدا نه کړه. بیتاب صاحب تا ته د ډالۍ چې په 10 کاله کې 100 پیدا نه کړل، استادان هم په مثال د لیونو دي. او په وړه
په وړو خبرو مه ترې خفه کېږئ تاسو دواړو شاعرانو ته دا ډالۍ چې په وړو خبرو مه ترې خفه کېږئ شاعران هم په مثال لیونو دي او تنها هسې یم په سوچ کې ورته تللی زموږ مشران هم په مثال